اختر لا هم په جوش او ولولو سره لمانځل کیږي. په کونړ ولایت کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ د ګڼ شمېر ځوانانو لخوا په چکر او میلو سره ولمانځل شوه. دا په کونړ ولایت کې هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې د ډېرو سیلانیانو د تفریح او دمې ځای ګرځېدلی. د سپین جومات سیمه که له یوې خوا د ارام طبیعت لرونکې ده، خو له بلې خوا د یادې سیمې د شیدو چای د سیلانیانو د خوښۍ وړ ګرځېدلی. د زمیندار په نوم د یو رستورانت مالک وایي چې له تېرو 15 کلو راهیسې د یاد رستورانت چارې مخته وړي او د هېواد د مختلفو ولایتونو څخه ورته خلک د چای څښلو لپاره راځي. 15 کاله به کېږي. څنګه ده؟ بس الله شکر دی، ګزاره کوي. هم راځي، لغمان نه هم راځي، ننګرهار نه هم راځي، نورستان نه هم راځي، خالص چیله راځي. خوراکونه هم لرو، خو چیله زیات خلک چیله راځي. هر ځینه راځي. 15 کال نه والله یو زمیندار دی تر اوسه پورې. اوس پر سره ډېر نومونه جوړ شوي، خو لکه اصلي زمیندار منده وتل دی. له بلې خوا هغه سیلانیان چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه سپین جومات ته راغلي وایي د سپین جومات سیمه نه یوازې دا چې په اختر کې ورته ګڼ شمېر سیلانیان راځي، بلکې په نورو ورځو کې هم دا سیمه له خلکو خالي نه وي. اختر الحمدلله ډېر ښه تېرېږي، امن دی، خوشحالي ده، قلاره قلاري سپین جومات ښایسته ځای دی، خشمي ساحې لري، غرونه دي، سیند دی نیسي، ښه ښایسته هوټلې دي، هر څه پیدا کېږي پکې او ښایسته ساحه ده الحمدلله، ښه امن دی. افغان اسلامي امارت سره په امن کې دغه وکړي، کومک وکړي او غواړم دا چې یو ورورولي وکړي او یووالی په دې هېواد کې راولي، تلپاتې سوله الله پاک په دې وطن کې راولي. ولایتونه خو ولا زیات خلک راځي دلته، عامو داسې وویل چې بس څوکۍ اخواته خیوه دغه ننګرهار مخته زیات خلک راځي، ولا د مختلفو ولایتونو خلک راځي. څه ځای دی د چکر یوه ښه ساحه ده، ډېر سخت زیات سیلانان ده دلته او خوندوره سیمه ده، پایدار څوک راشي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې یو د هغه ولایتونو څخه دی چې د زیاتره طبیعي ښکلاو برخمن دی او همدا لامل دی چې یادې سیمې ته د سیلانیانو تګ راتګ د نورو ولایتونو په پرتله ډېر دی. عرفان الله صافی، سیمه نیوز، کونړ سپین جومات.